د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د دوحې درېیمه ناسته د افغانانو نه بلکې د نورو هیوادونو په ګټه ده. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د جمهوریت حکومت د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي چې د دوحې ناسته د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره نه بلکې د سیمې او نړۍ هیوادونو د ګټو لپاره ده. هغه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي که د کاسې لاندې نیم کاسه نه وي نو ولې ملګري ملتونه د طالبانو د حکومت لپاره تر خپلو اساسي اصولو تیر شول. نبیل د دوحې درېیمه او د خلیلزاد په مشرۍ د دوحې پخوانۍ غونډې ته د طالبانو حکومت سره د خبرو ناستې بللې دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.